د کابل تاریخي دیوالونه یو له پخوانیو خاطرو څخه چې د کابل ښار ارزښت یې مخصوصاً د دفاعي ترتیباتو له نظره ثابت کړی دی د پخوانیو دیوالونو موجودیت دی چې د ښار له هرې برخې څخه څرګندیږي. د اسماعي او شیر دروازو واړه غرونه یو د بل په مقابل کې یو د پخواني ښار جنوبي پلوه او بل یې شمال لویدیځ لور ته پروت دی او په پخوانیو وختونو او د اسلام په لومړیو پیړیو کې د طبیعي حدودو په توګه د کابل ښار محدود کړي او د ښار ساتونکو له دې غرونو څخه د طبیعي پناهګاه په حیث کار اخیستی او په لوړو غرو کې یې ښه کلک دیوالونه تیر کړي دي.